احمد مسعود د نوي نظام جوړولو غوښتنه کړې ده. احمد مسعود د طالبانو حکومت باندې تورونه هم لګولي دي او هغه د طالبانو حکومت ته غبرګون هم ښودلی ده، خو د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد بیا ویلی دي چې هیڅوک هم زموږ پر وړاندې مقابلې ته نشي راتللی. دومره غیرت په هیڅ چا کې هم نشته چې راشي زموږ هیواد ته او پر ضد ودرېږي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمد مسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې په مسکو کې یوې ناستې ته کړې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه تر اوسه نه دي ویلي. احمد مسعود روسیه د افغانستان دوست هیواد وباله. هغه ویلي دي موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان د ستونزو په اړه خپل منځ مخاطبانو او د سیمې له دوستانو سره مطرح کړو. ښاغلی مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې هم کړې وې چې د نوموړي په ټکو د ټولنې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. بیا د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی یوې او بلې خوا ته ډلې ګرځېدل، یوې او بل ځای کې غونډې جوړول او زموږ حکومت پسې پوچ او رد ویل کومه ګټه نه لري. را دې شي خپل هیواد ته. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.